د زلمي څخه غوښتنه شوې ده چې آیا اف د اکس مساوي اکس منفي جذر مکعب د اکس جفته تابع ده، طاقه ده یا هم هیڅ یوه نه ده، او دا هم د زلمي ځواب دی. آیا د هغه ځواب سم دی که نه دی؟ نو کوم پړاو زلمي غلط حل کړی دی؟ لومړی پړاو کې ګورئ اف د منفي اکس لپاره معادله ولیکئ. دا لومړی پوښتنه ده چې د زلمي څخه سوې ده. نو زلمی څه کړی دی؟ اف د منفي اکس کې یعنی کوم ځای کې چې د دغه تابع اکس راځي د الته د منفي وضع کړی ده. ګورئ دلته د اکس سره منفي راغلی ده، هم بیا دلته منفي ورکړي، بیا د جذر په منځ کې منفي ورکړي. دا صحیح ده، دا پړاو هیڅ مشکل نه لري. دلته تاسې ګورئ منفي اکس بیا هم خپله ده، دا منفي هم خپله ده. تاسې پوهېږئ چې دغه منفي اکس د جذر لاندې موږ منفي یو ضرب د اکس کولی سو. د منفي یو جذر مکعب چې دی منفي یو ده، بیا دغه منفي یو ضرب کېږي د دغه جذر سره او دا کېږي منفي جذر مکعب د اکس. نو دا هم صحیح ده. دلته ګورئ منفي خپله دغه منفي په دې کې ضرب سوې ده سوې مثبت او جذر مکعب د اکس. دې لومړي پړاو کې خو هېڅ مشکل نه دی رامنځته سوی. خو دویم پړاو کې ویلي چې آیا اف د منفي اکس چې دغه ده منفي اکس مثبت جذر مکعب د اکس د اف د اکس یا هم منفي اف د اکس سره مساوي ده او که نه. ګورئ د چې ویلي د ویلي دي چې دغه اف د منفي اکس د اف اکس چې خپله دغه لومړی معادله ده د دې سره مساوي نه ده او اف د منفي اف اکس سره هم مساوي نه ده. صحیح ده. نو دلته راځئ چې موږ خپله دا حل کو. ګورئ دته ویل سوي دي چې اف د منفي اکس مساوي دی موږ پوهېږو چې جفت تابع کې د اف د اکس سره مساوي او طاقې تابع کې چې دی دغه اف د منفي اکس مساوي وي د منفي اف د اکس سره. صحیح ده. ښه اوس دلته وګورئ اف د اکس صحیح ده دا مساوي کېږي ده دغه خپله تابع که موږ دلته ولیکو یعنی که دا یو اول دا منفي ونیسو منفي اف د اکس که نه نو یو منفي ورکو او بیا اف اکس لیکو یعنی اکس منفي جذر مکعب د اکس. اوس که دا دننه ضرب سی که نه دا کیږي منفي اکس مثبت جذر مکعب د اکس. ښه دغه چې ده دا آیا اف د منفي اکس نه ده؟ بلکل ده. نو اف د منفي اکس د منفي اف اکس سره مساوي ده. صحیح ده. او د دلته ویلي چې دا یو شان نه ده. صحیح ده. ګورئ دغه چې دا خپله اف اکس ده او دغه چې دا منفي اف اکس ده د ویلي چې دا مساوي نه ده نو دغه پړاو کې د غلطي کړې ده. صحیح ده. او د ویلي چې دا یو شان نه ده نو دغلته د غلطي کړې ده. صحیح ده. او په دریم پړاو کې ویلي دي چې پایله مې دا ده چې اف د منفي اکس مساوي نه ده د اف اکس او اف د منفي اکس سره په داسې حال کې چې دا خبرې غلطې دي. اف د اکس موږ پیدا کوي چې مساوي د اف د منفي اکس سره ده، بیا اف د منفي اکس مساوي ده د منفي اف اکس سره. نو د ویلي چې اف نه جفت تابع ده نه طاقه تابع ده بلکې موږ دا پیدا کړه چې دا یوه طاقه تابع ده. نو د ده ځواب آیا سم دی؟ موږ وایو چې نه ځواب سم نه دی او په دویم پړاو کې د غلطي کړې ده ځکه چې دویم پړاو د غلط حل کړی دی.